دا کرولا موټر چې څو ورځې وړاندې د محمد اغې ولسوالۍ له مربوطات څخه د نامعلوم غلو له لوري تښتول شوی و، د لومړي امنیتي حوزې د مسؤلینو له لوري په پل عالم ښار کې پیدا او خپل مالک ته وسپارل شو. د لومړي امنیتي حوزې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې امیر وایي چې د غلاو او غیر قانوني جرمونو پر وړاندې قاطع اجراات کوي او له غلو او زورواکو یې وغوښتل چې له غیر قانوني کړنو لاس په سار شي. اوس هم خپل مالک ته ورسپاره چې زړګی نومیږي د مدغې ولسوالۍ ده او زړګی نوم ده د سپید څنګ د کلي ده. بس هغې ته اسنادو سره خپل موټر ټول مکمل ورسپاره. نو غلو ته هم دغه پیغام ده چې څومره موټرونه دي وتښتي انشاءالله زموږ ګیر ته به راځي، هر چېرته به اسلامي امارت مجاهدین انشاءالله ورپسې دي او دوی به انشاءالله زر تر زر ونیول شي. د غلا شوي موټر څښتن د خپل موټر په پیدا کېدو خوښ دی او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي. ما از کابل به طرف خانه خود می آمدیم در سرک فرعی می آمدیم و در نزدیک خانه بودیم که افراد مشکوک مسلح بودند. اونا دست پای ما را بسته کرد، چشمای ما را پایین انداخت، موتر ما را بردن. این خو امارت اسلامی پیدا کرده که حوزه اول از نیروهای امارت اسلامی تشکری میکنن که به ما موټر ما پیدا کردن. هیره دې نه وي چې څو ورځې وړاندې هم د لوګر پولیسو په برکي برک، سر، خوښۍ او محمد اغې ولسوالیو کې څو تنه د غلا په تور نیولي وو.